سلامونه دوستانو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. د پاکستان پخواني لومړي وزیر اعظم انورالحق کاکړ ویلي دي له پاکستان څخه په جبري ډول د شاوخوا 1 میلیون افغان کډوالو ایستلو پرېکړه د پاکستان او افغان طالبانو په خوښه او تایید شوې وه، او دا وخت د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ یوازینی خنډ او ستونزه پاکستاني طالبان دي. که دغه موضوع حل سي نو د پاکستان او افغانستان اړیکې به دومره نږدې سي چې په تاریخ کې به یې ساری نه وي. دغه خبرې نوموړي تېره ورځ په یو پښتو مرکه کې کړې دي او د دغو خبرو ادعا یې کړې ده. بلې خواته د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ د افغانستان د خپلواکۍ 105مې کليزې مبارکۍ په مناسبت پیغام کې ویلي دي د افغانستان خپلواکي زموږ د پلرونو او نیکونو د سرښندنو ګډه لاسته راوړنه ده او دا خپلواکي د دې سیاسي ناقراریو او بې اعتمادیو تر مودې لر او بر پښتنو په مېړانه ساتلې ده. افغانستان د ټولو افغانانو لوی کور دی او ټولې تاریخي ویاړنې او لاسته راوړنې زموږ شریکې دي. د استقلال اخیستو 105 کاله تېر شوي دي، خو له بده مرغه چې د افغانستان د ترقۍ او بربادۍ په ځای د افغانانو د ټوله موده د بې اتفاقیو، خپلمنځي شخړو او د پردیو په لمسون کې تېرې شوي دي. بلې خواته د پاکستان پخواني وزیر اعظم عمران خان ویلي دي د ISI د پخواني مشر جنرال حمید ټوله ډرامه زما دپاره جوړه کړې ده چې پوځي عدالت ته مې بوځي او هغه هڅه کوي چې هغه زما خلاف واده ماف ګواه جوړ کړي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.